السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند به یاست او اختر به مو په خیر. نو تر هر څه له مخه خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې زموږ تاسې ټولو عبادتونه، روژې او لمنځونه قبول شي او وروسته له هغه خدای دې وکړي چې یو نیکمرغه د خوشحالۍ ډک اختر ولرو، بیا خصوصا په افغانستان او په ټوله اسلامي نړۍ کې. نو د اختر درېیمه ورځ ده، 11-12 بجې دي. نو په زابل ولایت کې یو. د زابل ولایت یو له مشهوره ولسوالیو څخه چې د میزانې ولسوالي ده، دې خواته مو دغسې د ورځې یو منظره را ایستلې ده. نو زابل ولایت کې میزانه ولسوالي یو د هغو ولسوالیو څخه ده چې عمده پیداوار چې دي انځر او انار دي. نو اوس فعلا د انارو په باغ کې ولاړ یم. نو انار خو وینئ چې ګل یې کړی دی، د پسرلي ماحول دی، د پسرلي هوا ده، یو مانده دی، د مانده پر غاړه باندې دا باغ دی. نو راځئ د میزانې ولسوالي په زابل ولایت کې یو لنډ کتنه دې ته کوو، د شاوخوا ګرځو چې ښایست د دې ولسوالۍ در باندې ووینو. نو راځئ ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ چې ځو. نو له دې باغه ځو، دغسې ده له خیره سره دا مانده در باندې وینمه. نو دغسې له خیره سره یا دغسې به دا مانده خوا کې ولاړ شو. دې خواته یې راواړوه، دا وزې وزې هم پکښې راوله، مالونه دي بس څرایي یې یا موږ په اصطلاح پیایي یې. نو دغسې به ولاړ شو په دا مانده کې. نو هاخواته ښه لوکسې اوبه دي، هغې خوا کې به یو ځای لمونځ هم وکړو، د لمانځه وخت دی. نو له هغه بعده به بیا ځو، داسې سفر به کوو له خیره سره. نو میزانه ولسوالۍ زابل ولایت د تقریبا د مکرک ساحه ده. راځئ راوخیږئ له خیره سره. یو مانده دی، ښایسته اوبه هم پکښې بهیږي، خو لږ، ډېرې نه دي. نو ډېر ښایسته غر دی، ښایسته هوا ده، باد یو څه شته خو بد نه لګېږي. نو دلته به یو ځای اودس وکړو، اختر دی. نو موږ هم نن وغوښتل چې درېیمه ده د اختر چې دغه شو چې یو ځای ووځو. نو دا د مخکې مې درته وویل چې د میزانې ولسوالي ده، په دغه ساحه کې چې دا موږ یو، دلته بیا انار ډېر دي په دې کلو کې. نو نور دا شاوخوا ساحه چې ده عموما د میزانه ولسوالي چې په زابل ولایت کې ده، دا انځر ډېر لري. هغه غټ میوه چې ده او عمومي پیداوار د میوې چې دی هغه انځر دي. نو نور ډېره ښایسته ولسوالۍ هم ده، ښه اوبه او ښه شینګیا او ښه هوا. نو انځر عموما په هغو ساحو کې کېږي چې هلته هوا دغه یي، ګرمه یي، دوړه نه لري، نو صافه پاکه هوا لري. نو نور نو ته یې دا وینئ چې دا منظره څونه ښایسته ده، څونه غټ غټ غرونه ښایسته پاک، او روانې اوبه که څه هم یو څه کمې دي خو ډېرې ښایسته دي. نو دلته یو ځای اودس کوو. نو د لمانځه وخت دی او تالندې غږ خو مو واورېدی، ګړی مخکې هم باران و، نو کیدای شي بیا باران شروع شي. یو فیلډر هم را روان دی، لاره ورکه، په دغه ځای کې را تېرېږي. موټر ته جکشن ورته وایي، نري ټایرونه ورچي غټ، او بل موټر به دې جګي، ځکه دا ټوله ریګ دی چې یو وارې ننوتی موټر. مخکې مې په ځینو ځایو کې ولیدی چې موټر یو وارې ننوځي بیا په اسانه نه راپورته کېږي، تجربه غواړي. راځه نو څه داسې کلک ځای خو نه دی، خو ښایسته ریګ دی. اودس به هاخوا ته وکړو چې دلته کوو، دا هم ښایسته ځای دی. او دا ښایسته ښایسته مایان دي خو کوچني دي، دا د روانو اوبو مایان دي. اوهو باران هم کیدای شي شروع شي، ځکه د هوا ډېره داسې خواشینې شوله. د دغه وخت دی د لمانځه د ماپښین. نو دلته به اودس وکړو، یو ځای به لمونځ وکړو، له هغه بعده به بیا دا
ښایسته ښایسته ځایونه در باندې ووینو. اختر دی، زموږ به هم ساعت تېر شي، ستاسې به هم ساعت تېر شي. اوس دغه لوند نه کړمه، دا مایک لوند نه کړم، یې رسونه لوېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. چې واټې وتړل شي، لکه دا د تړو اودس مو وکړئ له خیره سره. نور بله دې ځای ولاړ شو، یو خو د باران احتمال هم ډېر زیات دی. موټر مو هم ډېر لرې درولی دی، که چېرې را باندې باران شي بیا مې لندۍ موټر هغه دی ولاړ دی، وینې. نو یو ځای به لمونځ اول وکړو، وروسته بیا دلته نږدې یو ځای که چېرې توت ول، نو ځکه موږ راغلي هم د توت په نیت بیا توت وله، نو بیا به ورشو یو ځای به توت وخورو. ورځه مهرباني. لمر هم لږ راوختی، لمر راوختی بېرته وریځه سره ولاړه. نور نو دغه دره په مخه اخلو له خیره سره داسې سیده. غاجانه درځه. حرکت مو وکړئ له دې ځایه څه دا مخامخ ښایسته دره خو وینئ، ډېره ښایسته دره ده. اوس به کوښښ وکړو چې یو ځای میوه د میوو څه یو شی پیدا کړو، لکه توت یا نور شیان، که هر شی ول الوچه و دا شی خو به نو ډېره ښایسته هوا ده د باندې. دننه چې لاړ شې موټر ته لږ څه ګرمي شي، او ډرایوینګ خو نو ډېر سخته ده دلته چې څوک تجربه نه لري. موټر د څه کشي ریګ و دا جغل. جانه یا دا اوبه دي ورته وګوره ښایسته. نو زموږ خو اصلا پلان داسې و چې غرمه باید دلته ډوډۍ ته ځان راورسو، دلې یو ځای اشپزي وکړو او د غرمې ډوډۍ وخورو. خو بس اختر دی نو خامخا مناسبات زیات دي، څوک ځي څوک راځي، نو وځنډېدلو. تقریبا 11-12 بجې به وې شاوخوا چې دلې راورسېدلو، ډوډۍ مو ورې وخوړل. نو اوس به مو یو ګړی وګرځو شاوخوا، زموږ به هم د اختر د درېیمې دا میله شي، او تاسو به هم افغانستان ووینئ چې په افغانستان کې بیا په اختر کې بیا افغانستان کوم رنګ لري. عمومي سړک ته راواوښتو، بس خامه کې تقریبا موږ چې کوم ځای ته تللي وو 10-15 منټه یا 20 منټه مو په خامه کې په دا مانده کې داسې لوړې تللي وو. اوس بېرته راواوښتلو، زه زابل ولایت کلات مرکز ته روان یم. تر میزان ولسوالۍ تر یو ساحې پورې تقریبا 20 کیلومتره یا 30 کیلومتره پورې سړک جوړ دی. هاخوا ته چې موږ تللي وو هغې خوا ته بیا سړک نه دی جوړ. ډېر ښایسته ښایسته د انځرو باغونه دي. اوس دا وینئ دا ټوله د انځرو باغونه دي. دا داسې دا غره ته واړوه، تقریبا د شناخته خلکو باغونه دي. دا ساحه ډېره ښه انځر هم کوي، داسې پروت یې خېژولي دا انځر، ډېر ښایسته انځر کوي دا ساحه. دلته هوا ډېره پاکه ده، اوس دوړه نشته، لکه انځر په داسې ځای کې کېږي چې هلته دوړه نه یاست. دلته ورته وګوره غر یې بیخي کرلی دی، وای دی ښایسته حاصلخېدار باغ چې 20 خورواره 30 خورواره انځر کوي. دا بیا کوچني کوچني بازارونه دي پر لارې، ښایسته. مخکې فکر کوم چې باران هم اوري، ډېر داسې باراني موسم معلومېږي. دا ساره چې دا تقریبا دوم دی که درېیم وارې باران دی چې شروع شي بېرته ودرېږي، بیا شروع شي.
درګه دې باندې د لږې درګې نوم یې شوی نو دا و په زابل ولایت میزان ولسوالي چې د اختر درېیمه ورځ مو په تاسو ولیده نو په آخري کې یو ځل بیا هم اختر مبارک خدای دې وکړي چې زموږ ستاسې عبادتونه قبول سوي لمونځونه و روژې مو قبلې سوي نو نور به هم له خیره سره په اختر کې کوښښ کوو چې د اختر د دې راتلونکو ورځو ولاګونه درته جوړ کړو نو د اوس لپاره ماته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان